ملغلرې د کینې او حسد زیانونه. علماو د حسد او حاسد زیانونه داسې ښودلي دي. لومړی، حاسد انسان د الله تعالی پر تقدیر باندې اعتراض کوي. دویم، د حسد په وجه د انسان ایمان داسې خوړل کیږي لکه لرګي چې د اور په واسطه خوړل کیږي. دریم، د حاسد په زړه کې تل خفګان، افسوس او ارمانونه وي. څلورم، حسد د یهودو مرض دی. پنځم، د حسد کوونکي انسان ایمان کمزوری وي. شپږم، له حاسد انسان څخه ظلم هم کیږي. او وم، حاسد ته د الله تعالی نعمتونه سپک ښکاري. نو الله تعالی د په دې مرض ټول مبتلا مسلمانان بیرته روغ کړي او نور د الله تعالی وژغوري. خو رښتینې پریکړه په موږ پورې اړه لري. نحت في الأولى وفي أخراك